تازه خبر د اسرائیل کمانډویان ایران ته ننوتلي. د ایران کمانډویانو په ایران کې دننه عملیات کړي. بلخوا ایرانیو چارواکو د خپل پوځي چارواکو وژنې رد کړي دي او د ایران واکمنۍ د اسرائیل له بریدونو سره سم د خپل خلکو خلاف د یو خطرناک اقدام خبر ورکړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایرانی دولت اړوند تصنیم خبري رسنۍ خبر ورکړی چې امیر علي حاجي زاده، علي فدوی او همدارس د سپاه پاسداران د یو شمیر نورو قومندانانو د وژل کېدو خبرونه رښتیا نه دي. تر دې مخکې یو شمیر ایرانیو رسنیو د تهران پر اټومي او پوځي تاسیساتو د اسرائیل د بریدونو په پایله کې د دغه هیواد د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي وو. د ایران لوی څارنوالۍ په یو خبرپاڼه کې لیکلي د هغو کسانو په تړاو به جدي اقدامات وکړي چې د اسرائیل د بریدونو په تړاو د عامو خلکو ذهنونه ګډوډوي. په خبرپاڼه کې راغلي هغه کسان چې د ناسمو او درغلیزو معلوماتو په خپرولو سره د ټولنې رواني امنیت ګډوډوي ورسره به قانوني چلند وشي. د موساد کمانډویانو په ایران کې اپریشن کړی. د رویټرز خبري رسنۍ د راپور لمخې د اسرائیل جاسوسي ادارې موساد کمانډایانو په ایران کې یو لړپټ او ویجاړونکي اپریشنونه ترسره کړي دي. د راپور پر بنسټ دغه اپریشنونه د اسرائیل تر هوایي بریدونو د مخه شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.